زموږ مور ته وایو، خپلې مور ته وایو، د هر مجاهد مور ته وایو چې مورې په الله مې د قسم وي که د دې په وجه باندې ستا نه راجدا شوی یم چې په زړه مې کلک دی. والله ما د امت مسلمه د مورانو اوښکې لیدلي دي، د هغې تار تار ګریوان مې لیدلی، ما مورانې لیدلي چې د پیغلو لوڼو عزتونه یې د هغې په مخ کې لوټ شوي دي. ما مورانې لیدلي چې د هغې په مخ کې د هغې ځوان زمن واړه ماشومان هغې په مخ کې حلال شوي دي. والله مورې زه د هغه مور درد راویستلی یم. د هر مجاهد خور ته وایم چې والله خویندو زموږ زړونه کلک نه دي، موږ نه غوښتل چې له تاسو نه جدا شو، له تاسو نه راوځو، خو نورې خویندې مې لیدلي دي، هغه هم زما خویندې دي. ما د فاطمه عراقي تصاویر هم په جیل کې لیدلي، ما د هغه سلګونو او زرګونو خویندو آهونه او اوازونه اورېدلي، ما د هغه خویندو خطونه هم لیدلي، لوستلي مې دي چې د بندیخانو نه یې خپلو وینو باندې لیکلي دي. اواز یې ماته کړی، ماته د امت ځوانانو ته یې اواز کړی، زه د امت ځوان یم، هېڅ عذر نه لرم. خویندو ته وایو چې په الله مې د قسم وي د دې وجه نه تاسو نه نه راجدا شوي، په دې وجه نه راجدا شوي چې زموږ زړونه کلک دي، بلکې موږ د هغه خویندو اوازونه اورېدلي دي، د هغې آهونه مو اورېدلي. تاسو خو الحمدلله په خپل کور کې باعزته ناست دی، موږ د هغه عزتونو د انتقام په خاطر راوتلي یو، د چا عزتونه چې د یهودو او نصاراو په لاس باندې لوټ شوي دي، تار تار شوي دي. موږ خپلو کورنیو ته وایو، کوروالو ته وایو، خپلو بچیانو ته وایو چې په الله مې د قسم وي په زړونو کې ستاسو درد مینه همیشه دپاره موجوده وي. هرګز مو نه غوښتل چې ستاسو نه لرې شو، جدا شو، هرګز نه غواړو چې ستاسو دپاره سوری نه شو، خو موږ داسې ماشومان لیدلي چې د یهودو او نصاراو په بمونو باندې سوځېدلي، ذبحه شوي، حلال شوي، ژوندي په اور باندې سوځېدلي دي. که الله رب العزت زموږ امت عزیزه کړو، هرګز به موږ له تاسو نه جدا نه شو، ځکه موږ پوهېږو چې د جنت د مور او پلار د مور تر پښو لاندې دی. موږ به هرګز د مور نه بیا جدا نه شو که دا امت الله رب العزت عزیزه کړو او زموږ د خویندو عزتونه او ابرو دا خوندي شول. نو د ټولو مجاهدینو په نمایندګۍ ځکه خبره کوم چې د مجاهدین په خپلو سترګو ګورم، وینم یې، د ټول هم دغه احساس دی. ما مجاهدین په د مور و پلار ته د دعا په حالت کې لیدلي چې ژاړي، مور و پلار ته دعا غواړي. ما داسې مجاهدین لیدلي چې بار و بار له یو بل ملګري نه چې کله جدا کېږي په چا چې د خیر اراده وشي، خپل مور و پلار ته دعا ترېنه غواړي، که ژوندي وي صحت ورته غواړي، یا که وفات شوي وي مغفرت ورته غواړي. نو مور و پلار ته وایو چې والله سنګدله نه یو، زړونه مو کلک نه دي، د دین په خاطر باندې راوتلي یو. څو ورځې ژوند دی، ډېر کم ژوند دی، ډېر کم ژوند دی. ورونو، خویندو، ورونو، مور و پلار، بچیانو، دې ټولو ته وایي، کورنۍ ته وایي، خپل کوروالو ته وایي چې ډېر کم ژوند دی. که داسې وایم چې د ګوتو په شمېر دی ورونو، د ګوتو په شمېر باندې هم نه دی، له دې نه هم کم دی د آخرت سره چې مقایسه کوي. ابدي ژوند را روان دی، ابدي ژوند، کوم ژوند چې نه ختمېدونکی ژوند دی. نن یو څو ورځې سختي تېره کړئ، د خپل اولادونو جدایي تېره کړئ، په آخرت کې بیا جدایي نشته، په آخرت کې به همیشه همیشه انشاءالله سره یو ځای یو. که الله زموږ شهادت قبول کړي، الله زموږ نه راضي شي، الله مو سره وعده کړې ده چې د خپلې کورنۍ نه به 80 کسانو شفاعت قبلیږي ستاسو. خویندو ورونو ته وایو، مور و پلار ته وایو، دوستانو او اقاربو ته وایو چې تاسو موږ ته صرف دغه دعا وکوئ چې الله رب العزت موږ ثابت قدمه وساتي. موږ ته دا دعا وکوئ چې زموږ شهادت قبول شي، په آخرت کې به بیا نه ختمېدونکی ژوند
او نه ختمېدونکې ژوند به یې ورونه ته بیا د سره جدایي نه وي، د هغه ژوند په خاطر باندې، د هغه عظیم ژوند په خاطر باندې، د هغې په امید باندې موږ ته مغفرت وکړئ، موږ وبښئ. نو دا مور و پلار ته، د ټولو مجاهدینو مور و پلار ته، خپل مور و پلار ته، ټولو مجاهدینو مور و پلار خویندو ته د پیغام دی، د مجاهدینو په نمایندګۍ باندې ورته پورته کومه، ورته رسومه. په اخره کې دعا کوو ورونو، لاس پورته کوو، دعا کوو. که الله وکړي چې زموږ دغه ښکلی محفل دا د دې سبب شي چې په آخرت کې یو له بل نه پوښتنه وکړو چې هل تعرف متى غفر الله لنا، دعا وکړو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اے اللہ، اے کریم ذاتا، اے رحیم ذاتا، اے رب العالمین، یا کریم یا رحیم. یا الله ستا د رضا په خاطر راوتلي یو، یا رب ستا د رضا په خاطر راوتلي یو. یا الله موږ کمزوري یو، یا الله زموږ مغفرت وکړې. یا رب کریمه زموږ په ضرباتو کې برکت واچوي یا رب العالمین. یا رب که موږ رښتیا هم د امت د غم او د عزت په خاطر باندې راپورته شوي، یا رب زموږ جهادونه قبول کړي. یا رب زموږ په منځ کې مینه او محبت واچوي. یا الله موږ په کفارو، منافقینو او مرتدینو باندې غالب کړي یا رب. یا رب زموږ امارت اسلامي دوباره قائم کړي. یا رب زموږ امارت د خلافت پیلامه وګرځوي یا رب. یا رب العالمین زموږ په وینو باندې د اسلام د باغچه خړوبه کړي یا رب العالمین. یا رب زموږ په ککریو باندې د اسلام مناره جګه کړي. یا رب زموږ په ککریو باندې د اسلام مناره جګه کړي. یا رب ته موږ ناراضي شي، موږ ته ناراضي یو. یا رب العالمین زموږ مغفرت وکوي، مینه او محبت منځ کې واچوي. یا رب العالمین جهاد مو قبول کړي، جهاد مو قبول کړي. امیرانو ته هدایت وکوي، مینه او محبت زړونو کې واچوي یا رب العالمین. یا رب العالمین په ټول عالم اسلام کې اسلام ته بری ورکړي. کوم زموږ بندیان دي یا رب العالمین هغوی ثابت قدمه لري. یا رب العالمین زر ته زره یې د کفارو له منګولو څخه راخلاص کړي. یا رب العالمین زر ته زره یې د کفارو منګولو څخه راخلاص کړي. زخمیانو ته هم شفا ورکړي، زخمیانو ته هم شفا ورکړي. موږ ته د سعادت ژوند، د شهادت مرګ را نصیب کړي یا کریمه یا رحیم. یا رب په دغه محفل کې چې سره ناست یا رب ستا د دین په خاطر زموږ آخري محفل مه ګرځوئ یا رب العالمین. یا رب العالمین ستا د دین په خاطر به بار بار سره جمع کړئ یا رب. په دغه مینه محبت مو سره مړه کړئ، په دغه مینه محبت مو سره شهیدان کړئ یا رب العالمین. په دغه مینه محبت مو دوباره د آخرت په محفل کې سره راجع کړئ. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. جزاک الله. د لاسته راوړلو پته مه هېروئ. د مرید تقاریر سینټر بلدیه پلازا